بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو زمونږ د نن ورځې لیکچر چې دی هغه پرنسپل اف فارماکالوجي، د فارماکالوجي اساسات. ډاکټر صاحبانو پرنسپل اف فارماکالوجي یا د فارماکالوجي اساسات، پرنسپل ډاکټر صاحبانو اساسات ته وایي. ډاکټر صاحبانو اول سوال دا کوو چې دا ولې مهم دي، د فارماکالوجي د اساسات مهم ولې دي چې دا وایو که نه. ډاکټر صاحبانو هر ډاکټر که اوسي، که نساء ولادي ډاکټر صاحبه اوسي، قابله اوسي، نرس اوسي، یعنی هر صحي پرسونل چې اوسي، نو یو ښه ډاکټر صاحبانو یو ښه طبي پرسونل هغه پرسونل دی چې کله د فارماکالوجي په دغه 9 اساساتو باندې پوهه اوسي. ډاکټر صاحبانو ځکه ډاکټر صاحبانو چې دې باندې کله اوس موږ خبرې کوو، تاسو به پوه شئ ډاکټر صاحبانو چې دا څومره اهم او مهم شیان دي. نو ډاکټر صاحبانو د فارماکالوجي اساسات، هر یو ډاکټر چې کله ډاکټر صاحبانو یو درمل چاته ورکوي، نو ډاکټر صاحب لازم او ضرور دی چې دا ډاکټر صاحب د دې درملو په اړه دغه 9 خبرې ډاکټر صاحبانو په یاد ولري. راځئ ډاکټر صاحبانو چې دغه 9 خبرې، دغه 9 اساسات، دغه 9 پرنسپل چې دي دا کوم دي. اول ډاکټر صاحبانو د فارماکالوجي په اساساتو کې هغه روټس اف ډرګز اډمنسټریشن ده. روټس اف ډرګز اډمنسټریشن ډاکټر صاحبانو اډمنسټریشن معنا اضافه کول یا بدن ته ور داخلول. روټس لارو ته ویل کیږي. نو روټس یا هغه لارې چې هغه لارو څخه درمل بدن ته اضافه کیږي یا داخليږي، نو هغه لارې چې د هغه لارو څخه بدن ته درمل داخليږي د ته سوي ډاکټر صاحب روټس اف ډرګز اډمنسټریشن وایي. نو ډاکټر صاحبانو یو اساس، اولنې اساس د فارماکالوجي هم دا دی چې باید هر ډاکټر په دې خبره پوه شي چې دا درمل د کومې لارې بدن ته داخليږي. مثلا یو مثال وایو، موږ او تاسو ډاکټر صاحب په دې خبره ښه پوهېږو چې سپرګزون یوازې آی وي راځي، یعنی انجکشن یې راځي که نه، آی وي کېږي او انټراماسکولر کېږي غوښه کې. ښه نو دې کې خو ټابلیټ نشته که نه، یا دې کې کیپسول نشته. اوس که چېرته یو ښه ډاکټر اوسي او فارماکالوجي باندې ښه پوه اوسېږي، نو هغه ډاکټر صاحبانو که چېرته نسخه لیکي، نو نسخه کې داسې نه لیکي، کله به هم نه داسې ونه لیکي چې ټابلیټ سپرګزون، کیپسول سپرګزون، ملم سپرګزون، دا شی نشي لیکلی. ولې؟ ځکه چې دا هغه یعنی ښه لایقه ډاکټر چې کله فارماکالوجي په بیس پوهوي او په پرنسپلو پوهوي د یو دوا په دغه 9 اساساتو پوهوي، نو هغه ډاکټر صاحب نو ټابلیټ کیپسول ستنې ته کله نشي لیکلی، ځکه هغه په دې پوه دی چې دا په کوم شکل راځي، دا په آی وي شکل راځي او دې کې ټابلیټونه نشته. نو ډاکټر صاحبانو روټس اف ډرګز اډمنسټریشن ډېره مهمه ده چې باید په دې باندې پوه شي چې ډاکټر چې د یو کیپسول ته ګولۍ ونه لیکي، ګولۍ ته چې ستن ونه لیکي، ستن ته ټابلیټ ګولۍ ونه لیکي، دا نو څومره مهمه خبره راځي. اوس یو ډاکټر صاحب دی مثلا په دې طریقه نه پوهېږي، په دې روټس اف ډرګ اډمنسټریشن باندې نه پوهېږي، هغې ستنې ته چې ټابلیټ ولیکو نسخه کې، دا څومره ډاکټر صاحب شرم خبره اوسي، دا ډېره غټه خبره ډاکټر صاحب یو ډاکټر دپاره. نو ډاکټر صاحب بناء په همدې اساس روټس اف ډرګز اډمنسټریشن د یو ښه ډاکټر، یو ښه فارماکالوجیست لپاره مهم شرط دی ډاکټر صاحب چې په دې اساس او په دې پرنسپل پوه اوسي. دویم نمبر ډاکټر صاحب دویم اساس چې هغه فارماکوکینیټیک دی. فارماکوکینیټیک ډاکټر صاحبانو د فارماکالوجي د علم هغه څانګه ده چې په بدن کې د درملو د جذب، توزیع، استخلاف او اطراح څخه بحث کوي. یعنی ابزارپشن، ډسټریبیوشن، میتابولیزم او ایکسکریشن. ابزارپشن معنا جذب، ډسټریبیوشن معنا توزیع، میتابولیزم معنا استخلاف او ایکسکریشن معنا اطراح. ډاکټر صاحبانو یو ډاکټر هم باید په دې خبره پوه اوسېږي، په دې دویم اساس په دې باید پوه اوسېږي چې زه دا دوا یو چاته ورکوم، د دې دوا په بدن کې جذب څنګه دی، ښه جذبېږي که نه جذبېږي. مثلا یو دوا هضمي سیستم کې ښه نه جذبېږي، د هضمي لارې ښه نه جذبېږي او ته په دې اساس پوه نه یې هغه د هضمي لارې نه ورکړي. مثلا ته انسولین ګوره موږ ستنې کوو که نه، ولې انسولین موږ سبکوټانس ستنې ولې اورل نه ورکوو؟ ځکه چې هضمي سیستم کې هغه تیزاب ډاکټر په معده کې خرابوي. ډاکټر صاحب ګورې دا هغه وخت کې یو ډاکټر په دې خبره پوهېږي چې هغه کله د اساسات د یو دوا په اړه د فارماکالوجي دغه اساسات یې زده اوسېږي. نو ډاکټر صاحبانو د یو ډاکټر باید د درملو په جذب هم پوه شي چې جذب یې په بدن کې څنګه دی. توضیح باندې پوه شي ډاکټر صاحب چې دماغ ته تیریږي، سی ان اس ته تیریږي که نه تیریږي، بی بی څخه بی بی کراس کوي که نه کراس کوي، همدارنګه پلاسنټا ته تیریږي که نه تیریږي، سپاینل فلویډ ته تیریږي که نه تیریږي، پریټونیل فلویډ ته تیریږي که نه تیریږي، پروستات ته تیریږي که نه تیریږي، پلاسنټا کراس کوي ماشوم ته مثلا تیریږي که نه،
نو دا ټولې خبرې ډاکټر صاحب د توضیح په اړه باندې یو ډاکټر هم پوهه ولري. نو دریم ډاکټر صاحب میتابولیزم استقلاب باندې ډاکټر صاحب باید په دې پوه اوسېږي چې دا دوا زه دې ته ورکوم دې ناروغ ته دا چېرته په استقلاب رسېږي. مثلا یو ناروغ دی د ګردې تکلیف لري ډاکټر صاحبانو او دا د دې دوا احترام د ګردې د لارې نه تشبولو سره. اوس ډاکټر صاحب په دې پرنسپل باندې نه پوهېږي د دوا په دې اساس باندې نه پوهېږي او هغې دوا چې دا د میتابولیزم او بخیر ډاکټر صاحب میتابولیزم استقلاب چې دی ډاکټر صاحب دا په ځیګر کې دی او دا ځیګر دوا دا دوا چې فرض کړي ناروغ ته ورکوي دا په استقلاب په ځیګر کې دی او د دې ځیګر خراب دی. اوس که چېرته یو ډاکټر په دې اساس او پرنسپل پوه اوسېږي نو د دې ناروغ خو ځیګر خراب دی مثلا بله دوا ورکوي فرض کړه پرسټامول ورکوي تبې دپاره خو ځیګر تکلیف لري ځیګر ناروغه دی نو د تبې دپاره چې پرسټامول ورکوي نو ډاکټر باید په دې پوه شي چې دا د پرسټامول خو په استقلاب په ځیګر کې دی نو دا اکسن به دا نه ورکوي ځکه چې هلته په استقلاب رسېږي نه. نو دا هغه وخت دا کار کولی شي چې کله په دې پرنسپل اساس باندې پوه اوسېږي نو که چېرته د یو ډاکټر دا پرنسپل د فارماکولوژي اساسات خراب وي پې پوه نه وي نو هغه به په څه پوهېږي قصه کې اوسي هغه یې ورکوي پرسټامول هم ورکوي بله هم ورکوي بل هر دوا ورکوي چون هلته ځیګر خراب دی خو دا نه پوهېږي اساس یې صحیح نه دی نو هغه یې ورته لیکي او ورکوي ورته. مثلا څلورم نمبر کې ایکسکریشن د درملو په اعتراف باندې باید ډاکټر صاحبانو پوه اوسي په دې اساس باندې باید پوه اوسېږي یو ډاکټر چې زه دا دوا د ناروغ ته ورکوم دا د کومې لارې نه اطراح کېږي آیا د خولو سره اطراح کېږي د بدن د پوستکي د لارې لاړو سره اطراح کېږي اوښکو سره اطراح کېږي سټول سره اطراح کېږي یورین تشو بولو سره اطراح کېږي د ګردې د لارې اطراح کېږي د کومې لارې اطراح کېږي. مثلا ډاکټر صاحبانو یو ناروغ دی ګردې خرابې دي د دې دوا اطراح هم د تشو بولو سره د ګردې د لارې ده او دې ناروغ ګردې هم خرابې دي اوس د ډاکټر صاحب که چېرته په دې اساس او پرنسپلو باندې د فارماکولوژي پوه اوسېږي نو هغه دوا بیا نه ورکوي دې ناروغ ته چې هغې اطراح د ګردو د لارې ځکه هلته خو ګرده خرابه ده اطراح کېږي نه نو دا بدن کې پاتې کېږي او تسمم رامنځته کوي ډاکټر صاحب دا دوا ډېرېږي تسمم رامنځته کوي نور ناخوالو جنجال جوړوي. دا څومره مهمه او اهمه خبرې وي ډاکټر صاحبانو. نو باید ډاکټر صاحبانو یو ښه فارماکولوژیست په دې دویم د فارماکولوژي په فارماکوکینیټیک چې دویم اساس او پرنسپل دی باید په دې پوه اوسېږي یعنې یو ډاکټر صاحب شارټکټ که ووایم یو ډاکټر صاحب باید په دې پوه اوسېږي چې زه دا دوا ناروغ ته ورکوم نو جذب یې څنګه دی په بدن کې ښه دی نه دی صحیح جذبېږي نه جذبېږي توضیح څنګه ده ټول انسان چې تېرېږي نه تېرېږي میتابولیزم یې چېرته دی په ګرده کې په استقلاب رسېږي په ځیګر کې رسي په کولمو کې رسي په یا په بله عضو کې همدارنګه ډاکټر صاحب اطراح یې چېرته ده د کومې لارې اطراح کېږي ګردو د لارې اطراح کېږي یا کوم چې مخکې په تفصیلي خبرې وکړي چې دا څه دپاره دا خبرې مهمه دي. دریم نمبر ډاکټر صاحبانو د فارماکولوژي اساس او پرنسپل هغه ډاکټر صاحب فارماکو ډاینامیک دی. کله چې ډاکټر صاحبانو یو ډاکټر یو ناروغ ته دوا ورکوي باید په دریم نمبر پرنسپل او اساس باندې پوه اوسېږي ډاکټر صاحبانو چې زه دا دوا د ناروغ ته ورکوم دا دوا څه تاثیر کوي په بدن کې او دا تاثیر چې کوي نو څنګه یې کوي دوه خبرې دا تاثیر څه تاثیر کوي دا دوا څه تاثیر کوي او دویم څنګه یې کوي یعنی تاثیر به موږ ته پکار دی دا ډاکټر صاحب باید د دوا په تاثیر هم پوه شي چې دا تاثیر یې څه دی چې زه یې ورکوم دویم دا دی چې دا څنګه تاثیر کوي دا کار څنګه کوي. مثلا ډاکټر صاحبانو اکشن او موډ اف اکشن تاثیر او د تاثیر میکانیزم یعنی فارماکو ډاینامیک ډاکټر صاحبانو په موږ څانګو کې تعریف کړی مو که نه فارماکو ډاینامیک د فارماکولوژي د علم هغه څانګه ده چې په بدن کې د درملو د تاثیر او د تاثیر د میکانیزم څخه بحث کوي. نو اکشن یعنی تاثیر او موډ اف اکشن یعنی د تاثیر میکانیزم څخه ها مثلا یو ناروغ د ډاکټر صاحبانو د معدې تکلیف لري جړ لري پیپټیک ulcer لري یا نور ناروغۍ د معدې په تکلیف اخته دی معدې تیزاب زیات شوي ډاکټر صاحب ته راځي نسخه کې تاسې ورته اسمیفرازول یا پنتوپرازول یا اومیفرازول دغه کورنۍ پی پی آی کورنۍ درمل ورکوي چې خیر سره انشاءالله راتلونکي کې موږ تاسو هم خیر سره وایو دغه درمل ډاکټر صاحبان ورته ورکوي. اوس دا ډاکټر صاحب باید په دې پرنسپل او په دې اساس باندې پوه اوسي چې زه دا اسمیفرازول د ناروغ ته ورکوم دا په وجود کې څه کوي باید یو ډاکټر خو دومره پوه اوسي که نه ځکه هغې فارماکولوژي باید ویلی اوسېږي فارماکولوژي ډاکټر صاحبانو په مضامینو کې مهم مضمون دی په همدې اساس باندې چې دا هر څوک دې ته اړتیا لري هر څوک دی که نرس دی که فارمسیست دی که ډاکټر دی که قابله ده که بل نو ډاکټر صاحبانو په دې باید پوه اوسېږي چې زه اسمیفرازول کوم دا څه کوي نو ډاکټر صاحب اسمیفرازول خو معده کې تیزاب کموي که نه یعنی تاثیر دا شو چې د معدې تیزاب کموي ښه څنګه یې کموي
نو دا اوس دلته یعنې تاثیر میکانیزم د ضرورت شو څنګه کمی هایدروجن پوتاشیم ATPase پمپ بلاک کوي کله چې د هایدروجن پوتاشیم ATPase پمپ بلاک کو هغه خراب کو د ول ساتو د پاره خرابي نو بیا ډاکټر صاحبانو تیزه په خپل نه جوړیږي ګوره په دې ډاکټر صاحب باید پوښتنه چې څه کمای د کیپسول څه کوي سومپرازول د معدې تیزاب کمای څنګه کمای هایدروجن پوتاشیم ATPase پمپ بلاک کوي چې هغه بلاک شو تیزاب په خپل کمیږي نو ګوره دا یو ته هم تاثیر شو هم د تاثیر میکانیزم شو نو یو ډاکټر صاحب باید په دې اساس د فارماکولوژي په دې پرنسپل او په دې اساس باندې هم پوي او آگاه اوسېږي که چېرته په دې پرنسپل باندې آگاه او پوي نه اوسېږي نو بیا ممکن دغه ډاکټر د معدې د زخم لپاره اسومیپرازول بیخي ورنه کړي ځکه هغه په دې نه پوهېږي چې دا څه شی کوي په دې نه پوهېږي چې د اسومیپرازول څه کوي په بدن کې نو بیا به یې ولې ورته ورکوي بیا یې نشي ورکوي بیا به یو غلط بل څه ورکوي څلورم اساس ډاکټر صاحبانو انډیکیشن ډاکټر صاحبانو تعریف یې داسې دی چې ټول هغه حالتونه چې په هغې کې موږ یو چاته درمل ورکولی شو دې ته انډیکیشن وایي مثلا یوه دوا ده په دې ناروغۍ کې ورکولی شي دا دې دپاره انډیکیشن شو یوه دوا ده دا دې کې نشي ورکولی دې ته کانټر انډیکیشن وایي نو ډاکټر صاحبانو ټول هغه حالتونه چې په هغې کې موږ دوا جواز لرو حق لرو چې په هغې کې دا دوا ورکولی شو پکې دغې حالت ته ډاکټر صاحبانو څه شی وایو دغه حالت ته انډیکیشن وي مثلا ډاکټر صاحبانو همدغه مثال چې مخکې مې ته ویلو مثلا یو ناروغ دی معدې تکلیف لري معدې زخم ده موږ ورته څه ورکوو اسومیپرازول ولې دا ولې ورکوو ځکه چې دا انډیکیشن لري دا د مرض مطابق ده دا مرض ښه کوي نو ځکه دې ته انډیکیشن وایي یعنې موږ دا اوس ورکولی شو که نه په معدې کې دا اوس ورکولی شو مثلا کانټر انډیکیشن دی نه لاندې کانټر انډیکیشن څه ته وایي مزاد استدباب یعنې ټول هغه حالتونه چې په هغې کې موږ یو چاته درمل نشو ورکولی دې ته کانټر انډیکیشن یا مزاد استدباب وایي ښه اوس د دې ضد کار ګوره هلته د معدې په زخم کې موږ اسومیپرازول ورکولی شو یعنې انډیکیشن یې درلوده یا مثلا په تبه کې پرسټامول ورکو انډیکیشن یې لري صحیح ده که نه په دردونو کې مثلا موږ بپلام کپلام ورکو ډیکلوپینا پوتاشیم او سوډیم دا موږ ورکوو که نه ولې چې درد ښه کوي دا انډیکیشن لري که نه خو اوس کانټر انډیکیشن ته ګورئ یعنې موږ وویل تعریف کې چې ټول هغه حالتونه چې په هغه کې یو چاته درمل نشو ورکولی ښه دا نو اوس لکه مثلا کوم حالت دی چې دا دوا کې نشو ورکولی مثلا یو ناروغ دی همدغه د معدې په تکلیف اخته دی ته ورته انسیډ دواګانې څنګه ورکوې انسیډ خو نشي ورکولی که نه اوس مثلا بروپین نشي ورکولی انسیډ نشي ساینډ نشي پونسټان نشي ورکولی دا پکې غیر دا پکې جواز نه لري دا پکې هېڅ حق نه لري چې پکې ورکړي ځکه هغه معدې زخم نور زیاتوي هغه د معدې تکلیف زیاتوي نو اوس تا د معدې په تکلیف اخته دی خو ته به دا دواګانې نه ورکوې نو اوس دا حالت شو که دا یو حالت شو چې دا پکې موږ نشو ورکولی همدا اوس کانټر انډیکیشن شو مثلا یو څوک دی تبه لري تبې دپاره موږ پرسټامول ورکوو که نه ښه یو څوک تبه لري او ته ورته پریګابالین ورکوې د درد دوا ورته ورکوې ته ورته مورفین ورکوې د درد دوا ورته ورکوې دا خو تبې دپاره نه ده که نه دا خو ګوره یو درد ته یو تبه ده نو ته د درد دوا په تبه کې څنګه ورکوې یا مثلا دغه د تبه ده یو څوک تبه لري ته ورته د معدې کپسول لیکې اسومیپرازول نو معدې کپسول د تبې سره څه دي هیڅ کار پې نه کوي هیڅ بیخي یو سلو کې 5% نه حق نو بیا ولې ورکوې خو دلته اوس نشو ورکولی که نه همدې ته کانټر انډیکیشن وایي بل ډاکټر صاحبانو بل اساس او بل پرنسپل هغه سایډ افیکټ دی د فارماکولوژي بل اساس او پرنسپل هغه سایډ افیکټ ډاکټر صاحبانو یو ډاکټر باید په دې پوه شي یو ډاکټر باید په دې خبره هم پوه اوسېږي په دې اساس باندې د فارماکولوژي هم پوه اوسېږي چې زه دا دوا د ناروغ ته ورکوم د دې دوا سایډ افیکټ دا دی سایډ افیکټ باندې خبر او آګاه اوسېږي که چېرته یو ډاکټر د یوې دوا د سایډ افیکټو نه خبر نه اوسېږي دلته بیا پرنسپل او اساسات فارماکولوژي خرابېږي او ستونزه پیدا کېږي مثلا څنګه ستونزه به پیدا شي مثلا زه ایتامبوتول یا ریپامپیسین ورکوم تبرکلوز ناروغ ته یو ناروغ راغی کلینیک ته تبرکلوز دی معاینات مې وکړې تبرکلوز سکسسفول شو تبرکلوز دی ښه تبرکلوز دوا خو ورته لیکو دوا کې ما ورکړه ریپامپیسین یا ایتامبوتول مې ورکړه دغه ریپامپیسین یا ایتامبوتول دغه ډاکټر صاحبانو معمولا دغه ټابلیټونه ګولۍ چې کومې دي تبرکلوز ضد دا ډاکټر صاحبانو اوښکو ته خولو ته لاړو ته او تشو بولو ته همدارنګه ډک او دسماتې ته
ډاکټر صاحب تک زیړ رنګ ورکوي، اورنج کلر ورکوي، اورنج کلر، اورنج نارنج تک زیړ وي که نه داسې یعنې تشې وي تکې زیړه کوي لکه سرې زیړه غوندې شي. ښه اوس دا ډاکټر چې دې تبرکلوز ناروغ ته دا دوا ورکوي باید په دې خبره پوه اوسېږي چې د دې دوا دا سایډ افیکټ دی، دا سایډ افیکټ دی که نه چې هغې ته کلر رنګ ورته تغیر کوي. نو که چېرته یو ډاکټر په دې خبره پوه اوسېږي چې دا د دې دوا سایډ افیکټ دی نو د ناروغ ته اوله کې ماته معاینهخانه کې وایي چې ګوره کاکا جانه مورکۍ مورجانې دغه زه دوا تا ته در کوم دا دوا خو ته خورې خو کور کې کیدای شي ستا دغه د ادرارو رنګ د اوښکو رنګ د خولو رنګ د لاړو رنګ دغه شانې زیړ شي نو ته به ګوره ورخطا کېږي نه ښه داسې فکر ونه کړي چې د دوا زما په بدن کې کوم زیان ماته ورسول، نه دا یو نارمل حالت دی، دا سایډ افیکټ دی، مشکل نه لري، دا دوا به ته خورې. نو دا څومره ښه شو، دا ناروغ بېرته دې پسې نه راځي. خو که چېرته یو ډاکټر په دې سایډ افیکټ پوه نه اوسېږي، هېڅ پوه نه دی او دا دوا ورکړي او ناروغ ته هېڅ ویلی نه دي چې داسې کېږي او ناروغ لاړه کور ته هلته چې 2 ټیمه دوا وخوړه ګوري چې ادرار یې تک زیړ شو سره شو، هغه نه یو ځل نه دوا راخلې یو بد حل جوړ کوي او کېدای شي ډاکټر سره لانجه هم وکړي چې تا زما بدن کې ګردې خرابې کړې، تا دوا داسې دوا راکړې، غلطه دوا دې راکړې، دا وګوره زما ادرار داسې شو، زما په بدن کې رګونه سري کړي دي، زما زړه کې داسې وکړو داسې بدن کې ډېر ناخوالې ورته پیدا شي. ځکه خو ناروغان دي هغه په دې خبره څه پوهېږي، هلته چې ادرار رنګ بدل شي ډېر ورخطا کېږي چې ولو زما په بدن کې داسې کوم غټ تغیرات را پیدا کړي دي دوا. نو معمولا ډاکټر صاحبانو باید په سایډ افیکټ باندې هم ډاکټر باید پوه اوسېږي. پریکوشن ډاکټر صاحبانو احتیاط پکار دی، ډاکټر صاحب پریکوشن احتیاط ته وایي، د احتیاط څخه مخکې مرحله ډاکټر صاحبانو هر ډاکټر باید په دې خبره پوه اوسېږي چې دا دوا چاته ورکوم نو کومو حالاتو کې باید احتیاط نه کار واخلو، احتیاط پکې وکړو. مثلا همدغه پرسټامول دی یو طبي ناروغ ته یې ورکوې خو دغه ناروغ د ځیګر تکلیف هم لري نو داسې هم نه ده چې ته ورته وایې چې بس 3 ټیمه یې خوره او یو میاشت یې خوره، نه دلته احتیاط پکار دی، دلته ممکن موږ یې په 2 ټیمه کوو، ممکن موږ یې په 1 ټیم وخورو، ممکن موږ ډاکټر صاحب دغه ناروغ بالکل زر راوغاړو، د ځیګر معاینات ورته وکړو، ځکه احتیاطي تدابیر دي که نه چې دا باید هم موږ په نظر کې اوسه ونیسو، ځکه هغې ځیګر خرابوي. دا پرسټامول ډاکټر صاحبانو ساده ټابلیټ دي خو ډاکټر صاحب په ځیګر باندې ګوره ډېر بد تاثیر کوي، هیپاتو ټوکسیک تاثیر کوي ورباندې ډاکټر صاحب. نو باید ډاکټر صاحبانو یو بل اساس پرنسپل د فارماکولوژي هغه پریکوشن احتیاط دی چې ډاکټر په دې هم پوه اوسېږي چې زه کوم حالتونو کې دا دوا ورکوم که احتیاط کې کار واخلم. ډرګ انټراکشن ډاکټر صاحبانو بل اساس د فارماکولوژي هغه ډرګ انټراکشن دی. ډرګ انټراکشن ډاکټر صاحبانو دې ته وایي که چېرته په بدن کې یوه دوا د بلې دوا تاثیر یا زیات کی او یا کم کی ډاکټر صاحبانو دې ته ډرګ انټراکشن وایي. مثلا ډاکټر صاحبانو یو ناروغ دی 2 دواګانې یو ځای خوري، په بدن کې یو دوا راپاڅېږي د دې بلې دوا یا تاثیر زیاتوي او یا ورته تاثیر کموي، همدې ته ډاکټر صاحبانو ډرګ انټراکشن وایي یا د درملو متقابل عمل. نو ډاکټر صاحبانو مثلا لکه څنګه لکه مثلا ډاکټر صاحبانو یو ناروغ دی چې سکاروي لري، ما ته ناروغ کلینیک ته راغی سکاروي ویل لرم. سکاروي څه ته وایي؟ سکاروي ناروغي ډاکټر صاحبانو د وریو ناروغي ده. معمولا کله چې اودس په وخت کې څوک په وریو باندې غاښونو باندې ګوته وهي داخل نو ډېر زر وینې کېږي، یا څوک مسواک وایي چې څنګه د وریو غاښونو د وریو ته د مسواک ویسي ډایرکټ وری وینې کېږي، یا څوک برش وایي برشنګ کوي د غاښونو ټوپیسټ کاروي هلته وینې کېږي، یعنې ډېر زر وینې کېږي که نه. علت دا دی چې په بدن کې ډاکټر صاحبانو ویټامین سي کم شوی که نه، ویټامین سي کم دی. نو کولاجین فایبر چې کوم دلته دی په دې وریو کې کولاجین، دا کولاجین فایبرونه خام دي، نو دا رګونه چې دي دا خام دي، نازکه رګونه نازکه، نو چې معمولي دا رګونه سره چې ورګي ټچ رګونه ویني شي وینه ورنه شروع شي. نو دغه ته ناروغي ته سکاروي وایي. اوس ناروغ ما ته راغی کلینیک ته وایي چې زه دغسې تکلیف لرم، بس سکاروي شو بالکل صحیح شو، زه به څه ورکوم؟ ویټامین سي به اوس بیرته ورکوم که نه چې ویټامین سي پوره شي، ویټامین سي مې هم ورکړه. خو بل خوا نه دغه ناروغ کمخوني هم لري، نو زه مجبور یم چې دې ته آیرن یا فولیک اسید هم ورکړم. اوسپنه مې ورته ورکړه، آیرن مې ورته ورکړه. اوس دا دواړه په یو ټیم خوري، 2 ناروغۍ نه په آزاد دي، دواړه مې دواګانې ورکړې خوري. نو ډاکټر صاحبانو کله چې دواړه کولمو ته ځي نو همدغه ویټامین سي راپاڅېږي، په کولمو کې د اوسپنې جذب 3 چنده زیاتوي، د اوسپنې جذب 3 چنده زیاتوي. مثلا 50 ملي ګرامه، مثلا مثال وایم 50 ملي ګرامه که چېرته موږ آیرن ګولۍ دغه ناروغ ته ورکو، یو دانه خوري او یو سره ویټامین سي وخوري، نو دا په دې معنا دا چې وی ویټامین سي خوړلې دا خو 3 دانې چې خوړلې دي 3 دانې ګولۍ
د آیرن خوړلې د اوسپنې حال دا چې هغه یوه خوړلې ده یوه یې خوړلې یوه 50 ملي ګرامه خو که ویټامین سی ورسره یو ځای وخوري نو دا دومره جذب زیاتوي لکه دې چې 3 ګولۍ خوړلې کولمو کې یعنی 1.5 ملي ګرامه یې خوړلې یعنی جذب زیاتوي چې جذب زیات شو ډاکټر تاثیر هم څنګه کوي په بدن کې زیاتېږي نو ډاکټر صاحبانو مثلا یو مثال و چې دا د ډرګ انټراکشن مربوط و نو ډاکټر صاحب دغه شانې ډېری درمل دي چې یوه دوا په بدن کې کله کله د یو بلې دوا تاثیر زیاتوي یا یې کموي نو یو ډاکټر باید په دې خبره هم پوهه او آګاه اوسېږي ډاکټر صاحبانو نهم نمبر کې ډاکټر صاحبانو پرنسپل اف فارماکالوجي کې هغه دوز دی ډاکټر صاحبانو دوز ډاکټر صاحبانو د دوز معنا مقدار د دوا اندازه ډاکټر صاحبانو دا ډېر مهم اساس دی د فارماکالوجي یو ډاکټر باید په دې خبره هم پوه اوسي مثلا دوز ولې مهم دی په دې په اساساتو کې یو ډاکټر ته څه کوم مهم دی ډاکټر صاحب مثلا سیپروفلوکساسین یو کاهل شخص زه 500 ملي ګرامه ورکوم مثلا ناروغ راغی اسهال دی زه 500 ملي ګرامه سیپروفلوکساسین ورکوم خو دا سیپروفلوکساسین 500 ملي ګرامه دا د کاهلو اډلټ خلکو دپاره ځوانو خلکو دپاره اوس که زه چېرته دا د 15 کلن ماشوم ته ورکوم نو وضعیت به څنګه شي ډاکټر صاحب دا خو تاسو پوهېږئ نو د ماشوم باندې اوس ګورئ څومره بد تاثیر به وکړي 500 ملي ګرامه زموږ دوز دی د غټو نو که دا ته 15 کلن ماشوم ته ورکوې نو په هغه ډېر بد تاثیر کوي ډاکټر صاحب نو دوز ځکه موږ او تاسو ته مهم شو یا مثلا همدغه ماشوم ته 15 کلن ته 250 ملي ګرامه سیپروفلوکساسین ورکوم که دا 250 زره واله موضوع وخورم نو ما به څه تاثیر وکړي په ما به څه تاثیر هېڅ تاثیر به نه ځکه خو د هغوی دوز دی نو که چېرته دوز باندې ډاکټر پوه اوسېږي نو ډاکټر صاحبانو د هغې تداوی رسپانس به ډېر ښه اوسېږي د تداوی ځواب به ډېر ښه اوسېږي نو ډاکټر صاحبانو دوز ځکه ډاکټر صاحبانو په پرنسپل په اساساتو کې ډېر مهم او ضرور دی ډاکټر صاحبانو نو ډاکټر صاحبانو پاتې برخه انشاءالله موږ تاسې په یو بل لیکچر کې جوړو باقي مو په الله سپارم خوښ خوشحاله او آباد اوسئ